خانه که دا مجرمان هم ګیر کړه که نه نو کېدای شي خانجي تاسو ته پرې ګوله مولګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانه دلته د ډزې کوم ځای کې شوې وې؟ یاره دغه پور غاړې کلي کې شوي دي ځینو. کلي کې دي. وایم خانجي څه به دی خلکو پسې ګرځو همدوی به ځان سره په مخه کړو دوی به راته وښیي که نه په ګرځېدو خو م زړه ستړی شو. یاره ټیک ده روزانه هغه ته مونږ راځئ موږ ته ځای وښایئ وروستو شئ خانجي مخکې ځئ راځئ. خدای دې خیر کوي چې دا پولیس بیا کوم طرف ته راخوشي شوي دي. ما خیال دی بیا څه غوا لنګه شوې ده. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام په خیر هلې السلام علیکم. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. خیر په خیر هلې جي په خیر په خیر په خیر په خیر. یاره حاجي صاحب دلته بېګار هسې خطرناکې ډزې شوي ما وایي څنګه چلې په ډزو خو ډېره سخته پابندي ده. ډزې وایي ډزې شوي دي خو ما کړي دي ډزې. تاسو په خپله ډزې کړي دي. یاره خانه ویم راځئ تاسو خو کښېنئ که نه بیا به خبرې کوو ټولې کښېنئ تاسو هم کښېنئ روکې تاسو هم کښېنئ 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 داسې چل دی خان چې بېګا چې دی نو په دې کلي باندې غله راغلي وو او پوره جرګه راغلې وه نو دا ډزې پې ما کړي دي. دا څه قصه وه نو؟ وی قصه داسې وه وایم چې مې پې دا دوه میله مې ورته داسې راواړو که نه او چې غرج شو او چې بیا مې داسې راواړو په موږ ډزو نه کړي نو کولمر ووت. حاجي صاحب کو زما منې دا خبره ډېره موږده وه که څه لین دین پکې کېږي نو به وګورې خبره ډېره موږده وه. وایم درله سره داسې چل نه دی څه پسې خبره وږدوم خو وایم چې بیا مې شیش واشه او چې غرج شو دویم ډز مې وکړ نو نیمه کولمره ووته. خدایا پاکه دا شیخ خو ته ځان ته په زور ګران یې موږ دا خلک هم ناست دي او بس پرېږده که نه رپه دپه بېږو یو 44 کې به دغه کړو که نه سلی به ځان باندې دغه کوې که نه خان ته خبره خو واوره زه درته خبره رښتیا کوم دروغ سره ویم او چې بیا مې دا درېیم شیش واشه او چې بیا مې غرض نارې کړه نو پوره کولمره ووته. خدایا پاکه تا خور سره حاجي صاحب نو تا خو داسې خبره ده چې دا شی تا په ځان ډن که اوس خبره داسې ده که نه چې دا مړی کوم ځای کې دی غورځولی دی مړی کوم ځای کې دی هغه نه خو تا ټولې کولمې وښکلې په ځان تین کول یروره یا خانجي ته په غلط فهمۍ کې کولمه خو زمونږ د دې کلي نوم دی او په غلو مې ډزې وکړې غلو خو زما نه وتښتېدل هغه لرې کلي ته وتښتېدل. خدایا پاکه دا څنګه غلو نو دا به اوس لا لرې کلي ته پکې لازو. دې خوا ورسره پړپوس کلی پروت دی دې خوا ورسره ریښمین کلی پروت دی دې خوا ورسره چې دی نو خېټور کلی پروت دی. خدایا پاکه د دې ټولو کلي نوم څه دی؟ سنډسر. دا لکه لا موږ اوس د سنډا سر کې ګرځو. نه یاره بیخي له کېږې یې ګرځې منځ ته خو تاسو لا راغلي نه یې. یاره جي زموږ نن ټوله ورځ هسې تشه پشه وچلېده موږ وایو چې دا دې کلي ته به ورشو نو څه به وشي خو زه به ځه. نو خان خیر دی نو چای به اوس کې که نه ورسره به بسکټ هم وخورې ورسره به د باندې رسګولې هم وخورم. خو زما منې یو شی هم نه کومه خو داسې کار وکړې چې د دې کلي دا نوم بدل کړې تاسو ټول پرې ښه سوچ وکړې دا اوس کولمه څه نوم دی خو چې کوم خوا ورځو لړم کلی دی او لرې کلی دی او پړپوس کلی دی او پکې لا کولمه هم راله د خدای لپاره دا نوم بدل کړې. زه دوی سره زه مشوره کوم چای به م څښلی وه جي که نه ډېره مننه جي ځه الله مل شه زه الله تعالی بل ځای کې ګټه درکړه جي الله خوشحاله کړه ځه په مخه دې ښه. یاره وایم دې سړي خو دا خبره ډېره ښه وکړه کولمه اوس څکلې دي. کښېنئ ملګرو وایم داسې چل دی چې تاسو سره یو صلاح کومه دې خان ډېره ښه خبره وکړه کولمه اوس څکلې دي رښتیا خدای دې بې خو به کولمه وسي په شړک دې کولمه ولګي او ورپسې دې چې دی نو لرې کلي ولګي داسې چل دی چې دې کلي نه به نوم کېدو شیرآباد کلي به ولګي. او که نه ملک صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه چې ستاسو خوښه ده نو زما اړوس اعتراض نشته. شیرآباد د ډېر ښایسته نوم دی داسې چل دی چې زه به په جومات کې او په ګاډي به روسپیکول وتړو او د دې کلي نوم به بدل کړو او دا یو اواز به کوو چې د کولمې کلي نوم بدل شو د نن نه پس د کولمې کلي نوم شیرآباد دی او که چا د دې خلاف یا د کولمې کلي نوم چا واخیسته نو پوره 15,000 روپۍ به جرمانه کوو. خوښ هم ده؟ خوښ هم ده. یای شابسې الله هم خوشحاله ساته ریشه هم مړه کولمه وسي په چړه کې وده.
وای د کلمې کلي نه به تش لاړ شو وزه ښه ده څه خو به راته میلو شي که نه خدایا پاکه نو اوس موږ د ماشوم هم د ټوپو ټوقو شو د دوی د کلي ځکه خو دا کولمه نوم نه چې د دوی پیسې هم خو د کولمو په شان دي ام خانجي خوار په هندوستان هم خوار راځه چې ځو وای مورې کنه ولې نه کولې وای څه چلې ودرېږه مړه څه چلې په دې شیر آباد باندې مې مړه درد دی ودرېږه کنه صحیح خبره وکړه یاره وای هغه 15,000 روپۍ جرمانه چې پیدا په حق ځای مې درد دی